طالبانو په اندراب او خوست فرنګ ولسوالۍ کې بشري حقونه نقض کړي. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پای راسره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر صلاح الدین رباني د یوې اعلامیې په خپرولو سره طالبان د بغلان ولایت د اندراب په دریګونو ولسوالیو کې د بشري حقونو په نقض تورن کړل. رباني په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د اعلامیې په خپرولو سره لیکلي دي طالبانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپلو جنگي جنایتونو په دوام په اندراب او د بغلان ولایت په خوست کې په ظلم او پراخ ناورین لاس پورې کړی دی. د دې سلا ولسوالۍ په کاسه تراش کلي کې د وطنکي ځوان نیول او د هغه د سر غوڅول، په قاسان ولسوالۍ کې د ملکي کسانو وژنه، د کورونو پلټنه او په زور کډه کولو ته د خلکو اړ ایستل د طالبانو لخوا د بشري حقونو او جنگي موازینو د نقض راړخیزې نمونې دي. رباني چې د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند مشري هم په غاړه لري، پخوا د سولې د عالي شورا رئیس هم و او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په بهر کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د صلاح الدین رباني د دغو تورونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو په پنجشیر کې د طالبانو حکومت د مسؤلینو د ولسي خلکو وژل رد کړي او هغه یې بې اساسه ادعا بللې ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د جمهوریت حکومت ړنګېدو وروسته د اندراب په دریګونو ولسوالیو، د خوست او فرنګ په ولسوالۍ، د پنجشیر ولایت په یو شمېر برخو کې د مقاومت جبهې د غړو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي. ډیری هغه کسان چې د اندراب په دریګونو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جنګیږي، اکثریت یې د افغانستان د پخواني پوځ په لیکو کې په دندو بوخت وو. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.